څوک به هېڅ هم نه وایي. هېڅوک به هېڅ هم نه وایي. نو د هېڅ پر ځای به څه وایو؟ یو غټ مشکل دی، څه ووایو؟ د ده په کیسه کې مه کېږئ، که نیل یې ونه یې بسې ته ورځه خپل کار وکړه. واه پیسې دې راوړې؟ واه ووایي دا خو لوني رقص دا دی. دا زموږ بزګر دی. ای بزګره نو که اوبه سمې ورکړه. عجبه ده د بابو ورور په ځای یوازې بابو. ستا سره خو به زه وروسته جوړ شم. دا خو ستا باغوان دی، دی خو په ورځ هلته پیسې یې پاشلې پوهېږم. هغه داسې دی کله چې دی خپله تنخوا واخلي نو بېرته یې به ماته راکړي، زه هغه ور 2 برابره کړم، نو په دې خاطر یې هغه هلته پاش. دا خو په ورځ هلته و. دا موټروان دی. ای موټروانه څه پیسې راکړه دننه یې کښېږده. چپ شه ته و تا ټول چپ شه. زما د پلار پر ځای دی. د 5 کالو ومه چې ورپاته سوی یم، تر اوسه پورې ساتلی یم. د هغه راهیسې څخه مې موټروان دی. 5 کاله؟ خو د ده عمر ستا سره یو شی ویسي. د مخ د اوتو کولو دې اورېدلي دي؟ 15 لکه مې په مصرف کړې د ده د مخ په اوتو کولو. داسې مې ځوان ورزش هم کوي. داسې هېڅ چې د 15 کالو دي. یا ورورکه چې پیسه وي نو کم کار نسي کېدلی. پیسې دې راوړي دي؟ و خود مې راوړي دي. ورورکه دننه به کښېنو حساب یې کړو. دننه یې کښېنېسته موږ ګرسره نه کښېنو. ورورکه یې اوبه خو به وڅښو. اوبه څوک څښي؟ موږ خو اوبه ګلانو ته ورکوو. موږ خو یوازې بیر څښو بیر او کله ناکله انرجیان یې. ورورکه په 25 ورځو کې به 2 برابره ما ته یې راکړې نو به ډوبه دې سي که نه؟ وایه 25 ورځې وروسته سمه ده وروره. نو زه ځمه. په مخه دې شه. ولې کما کړه؟ تا ما ته بزګر وویله؟ وایي بابو وروره 20 لکه په لاس راځې. موټروان بیا کله خپله د تورې عینکې په سترګو دې غل معلومېږي او ما ته موټروان وایه؟ وایي په خپلو منځو کې سره همدې کې په ما پسې سره زغلی یم.